سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې در سره ومنئ. هیلهمند یم چې روغ جوړ به وئ او زموږ درسونه به درته مفید او ګټور تمام شوي وي. یو وار بیا په دې ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. انشاءالله په دې ویډیو کې مې یو ځل بیا ستاسو لپاره یو څو مهمې، ضروري او ورځنۍ استعمالیدونکې جملې راوړې دي. د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ تر څو هغه جملې چې ما ستاسو لپاره راوړې دي هغه تاسو واورئ او زده یې کړئ. راځئ چې په جملو شروع وکړو. The first sentence یا لومړنۍ جمله چې ده I was in home yesterday. I was in home yesterday. زه تېره ورځ په کور کې وم. I was in home yesterday. په واز او وړ باندې ما تاسو ته مخکې ویډیوګانې جوړ کړي دي او په هغې کې مې په دې اړه درته خبرې کړي دي چې واز او وړ دغه د simple past tense state حالت دی. او راځو بله جملې ته. When did you see me? When did you see me? تا کله زه ولیدم. When did you see me? تا کله زه ولیدم. دغه ځای کې ستاسو فکر وي چې په سمپل پاست ټینس کې هر ځای کې د ورب دوهم حالت نه استعمالیږي بلکې یوازې په مثبته جمله کې په مثبته سټرکچر کې استعمالیږي. نو دلته سټرکچر او جمله چې ده هغه سوالیه ده، په همدې خاطر سی راوړل شوی دی نه سا. راځو بله جملې ته. Who did you see? Who did you see? څوک دې ولید. Who did you see? څوک دې ولید. راځو بله جملې ته. Why did you look me? Why did you look me? Why did you look me? ولې دې کتلم. زه دې ولې کتلم. تېره زمانه. Why did you look me? بله جمله. Do you drive a car? Do you drive a car? آیا ته موټر چلوې. Do you drive a car? Was he sick yesterday? Was he sick yesterday? آیا هغه تېره ورځ ناروغ و. Was he sick yesterday? آیا هغه تېره ورځ ناروغ و. او که په عربي کې ورسره وایئ هل کان مریض امس، نو په عربي کې به یې داسې بیا وایئ. خوږو ملګرو، تاسو کوشش کوئ چې د انګلیسي سره سره نورې کومې مهمې ژبې چې دي هغه هم سمې زده کړئ، نو بیا به تاسو ته ډېره پیدا ورسیږي د هغې. نو دغه وې د نن ورځې په دې ویډیو کې مهمې جملې چې تاسو ته مې راوړې او دا ویډیو مې درته ورباندې جوړه کړه. نوره مهمې جملې او مهم موضوعات به انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم. تاسو زموږ سره پاتې شئ او د یولی ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو کومه ویډیوګانې او کوم درسونه چې موږ اپلوډ کوو هغه تاسو ته په وخت در رسیږي او تاسو یې په وخت کتلی او زده کولی شئ. نو کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او هم یې د نورو کسانو سره شیر کړئ. تر بله ویډیو ماته اجازه راکړئ او ښه وخت ولرئ.